اندرنګ دا به خزه وهینا اور کا بیا ضرورت مطابق وال شریعت کې راغلي دي چې بیبي ته تنبیه په تور باندې وال ورکول شي خو بیا دا د شریعت ولا تعلیم دا دی چې دغه بیبي ته په مخ باندې نه وهي ځکه دغه مخ د اشرف الاعضاء دی او دا د حسن ولا یو مرکز دی په مخ باندې بنه وهي چې دي کې دغه اعضاء دی مثلا پیزا دی سترګې دی غوږونه دی او غاښونه دی دا ټول د حسن ولا علامات دي چې دي کې دا یو ورته خراب کې دا هغه ولا حسن به خراب کې اندرنګ په سر باندې بینه وای چې سر کې دغه دماغ دی او دغه والو سره هغه ولا دماغ خراب شي چې اوس ته دماغ خراب کړي چې والو ته مجبوري او په سر یو وای چې نور د ځان تلی ونی کنو ځان ته خپل کار ګوري نو په سر باندې بینه وای اندرنګ په خېټه باندې بینه وای چې دي کې د تناسل د توالد ولا نظام دی د اولاد ولا نظام دی نو د دینه په خېټه باندې بینه وای او بعض زمونږ ظالمان خلق سکله هغه خپل خځو ته غوساشي نو بس هغه پته نه لګي چې په کوم ځای باندې گزار وکړو د هغه ازوای ما تکړه هغه لاسي مات کو هغه خپا ما تکا هغه سترګه بوټه ولوړه ولا اندرنګ هغه په خېټه باندې اوهلا بس دا نه کوي ګورا ما ورونو دوستانو خځې باندې ظلم کول دا انتهایی او ناکاره عمل دی معاشري اعتبار سره هم دا ډیر ناکاره دی انتهایی ښه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما په نس باندې ټولو نه کمینا سره هغه دی چې هغه په خپل بیبي باندې لاس اوچتای او ټولو نه شریف سره هغه دی چې هغه خپل بیبي سره خوي اندرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کې ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه خپل کور ولا سره خوي هغه خپل بیبي سره اخلاق او په اعتبار سره خوي بهر خو هر یو سره نیک نیک کیږي بهر خو هر یو سره امیر صاحب کیږي خوش اخلاق کیږي گپ شپ لګي دا د تا ول اخلاق نه دي اخلاق د دادی چې تا سره کور کې کومه بیبي ناشته دي هغه مظلومه هم دي چوکشتا هم نه هغه پختنه تا نه چوک نشي کوله او هغه هم په ځان باندې زور وړي غریبه خپل اولادو د پاره شرمندګي د پاره او د خپل مور او پلار عزت بچاو د پاره هغه خلینه کړت نه وباسي هغه خاموشي اختیاري او هغه خاموشي ته ناجایزه فایده اخلي هغه باندې ته ظلمونه کوي نو دا انتهایی او ناکار عمل دی دین ځان ستل پکاري دی زمونږ ډیر پښتنه هغه دارنګي ظلمونه کوي قیامت پورز بدی ولا سخت پښتنه کیږي اگر کته بهر ډیر نیک نیک کیږي خو په دغه نیکی باندې بیا ته نشي خلاصیدل په دغه ظاهری منځونو باندې ته بیا نشي خلاصیدل ایت قیامت پورز لکه څنګه دغه سرکاري دفتر ته څکله تاسو نوځو نو یو گیټ لګیدلې وي چې هغه دی باندې ته نوځي تاسو سره اسلحه وي ممنوع شیان وي نو تا باندې هغه بزیږي نو اندرنګ قیامت ورځ ولا نظام هم دی چې تا کی معمولی غونډه غلطي وي هغه به تا نه پوښتنه کیږي نو یو سړی براشي هغه به ظاهري اعتبار سره ډیر برابر وي خام مبارکه خيستا ګیرا او خو خيستا لباس او دنیا کې خو خيستا نیک نیک بکیدا خدا کله دا هغه دی باندې تیریږي نو دا به هغه ور باندې او بزیږي پوښتنه به وشي چې دا خو ډیر نیک سړی دی یاره دا خو بهر نیک نیک کیدا خدا دې څکور کې د خپل بیبي ولا زړه درد ولده او دغه بیبي انتهایی مظلومه ده ځکه چې د خپل مور او پلار کور ته پرېږده ولده دا هر څه په ځان باندې تیری خدا خلینا غږ نه وباسي یریږي چې یاره دغه خوند بر طبيعت طلاق راکی زب دغه بیا څه کوم بچیر نه پاتې کیږي او خو بچیو سره پرېږده ولم نو دغه بچیو ته رزق څوک ور کوي اندرنګ بیا به زما مور او پلار ته خلق پیغور کوي اندرنګ ما سره بیا څوک واده کوي نو دی وجنه هر څه هغه برداشت کوي خدا مظلومه دي او د مظلوم ولا فریاد هغه کله هم نرد کوي الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د شام گورنر جوړ کو رخصت ولی نو هغه ته یو څو نصیحتونه وکړو هغه کې یو نصیحت دا ورته وکړو اخر کې اتق دعوت المظلوم اے معاذ ته اوس گورنر جوړ شوی ته صاحب اختیار شوی ته لاس کې طاقت ته وګوره اتق دعوت المظلوم د مظلوم بد دعا نه ځان باج کا فانه ليس بينه وبين الله حجاب اذا مظلوم اور د الله تعالی په منځ کې هیڅ قسم پردا نشتا د دی ول دغه بد دعا ډایرک ارشته کیږي نو بیانو باندې ظلم کولو نه ځان باج کو اور باجی کورونه دسی وی چې دغه خواخی
خواخیان دغه سخران او اندرنګ د خوندانو ولا خويندې هغه بیا دغه بیبي باندې د دې ولا خځې باندې ظلمونه کوي او دغه خاوند بی غیرت هم د هغه ولا باز تنه اخلي نو هغه ظلمونه کوي هغه خو برداشت کوي څه کول نشي خو بیا تاسو وګورو او دا خبره تجربه کو څه کمی خواخیانه هغه خپلو دغه خوندانو خځو باندې ظلمونه کوي خپلو انګورو باندې نو بیا د هغه ولا حشر تاسو اخر کې وګورو چې هغه ولا خاتمه څنګه خرابوي هغه یا د کینسر ولا بیمار جوړیږي څنګه هغه یا د ګردې د هغه ولا فیل شي هر ورځ هسپتال ته خوشي کړي وي هغه باندې قسمه بیماریان راشي ذلت ولا ژوند وي د هغه او د سپي په مارګ باندې هغه مړیږي او بیا بعضی خود سی وي چې هغه واخو ته افسوس راشي چې ما خو پلانکینګ ګور باندې ډیر ظلمونه کړي او بیا هغه راو غوړي چې معافیره تکوا نو دغه وخت کې ته معافي غواړي دغه معافي به څه معافي وي نو اوس ځین ځان باج کا او دغه خواخیانه او د خاوند ولا مېندې د دومره کم عقل دي پته نه لګي اوس دغه خزا دغه مور خپل لور د لپاره خوشالي غواړي چیرې زما لور د خوشاله وي زما لور د خاوند ور سره خوي او د دې ژوندۍ ښه خوشاله تیریږي خو اندغه زوی دغه خوشاله ژوندۍ کې نشي کتل څکله دغه خاوند خپل بیبي سره ناس وي خبرې کوي او خوشاله وي ژوندۍ خاطرېږي نو باز بیا دغه مور هم دی باندې پریان راشي چیرې دی ور باندې لکه تعویذونه کړی دي او بیا د دې خرابولو کوشش کوي اندرنګ د خاوند ولا خويندې هم بیا د نشي برداشت کوله اخر د الله بندگانو نو دا ولې ستاسو خوشاله دي دا وده د ورته کړي ولې دي وده د ورته کړي اندي د پاره دي چې د خوشاله ژوندۍ تیری او اوس کله د هغه ژوندۍ خوشاله شو نو بس ته د هغه خرابولو کوشش کوي نو دې د واجنه دغه خواخیانو او سخرانو ته هم دا گزارش ته چې هغه د خپل انګیندو باندې ظلمونه نه کوي چې دغه بد دعا ویلو قسم په خدای خځه ته راشو او دا دسي بد دعا دي د زکله هم نه رد کیږي او دا دسي حقونه دي چې دا معاف کیږي هم نه الله به تا خپل حق معاف کی چې منځونه د ندی کړي اندرنګي روزه د ندی ستلی دا حقوق الله دي خدا حقوق العباد دي دا کله هم تا نه معاف کیږي